الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ګرانو لیدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په مخکې درس کې اول درس کې البته یو مخکې هغې کې موږ د والدینو یا د مور و پلار حقونو ته وکړه چې الله پاک عز وجل دا حکم او فیصله کړې ده چې د ما نه وروسته به تر ټولو زیات د خپل مور و پلار خیال ساتئ، ځکه د هغوی په قدمونو کې جنت دی، د هغوی په خدمت کې الله پاک سړي ته جنت ورکوي، د دنیا او د آخرت خیر ورکوي، او د هغوی په نافرمانۍ کې الله پاک غټه ګناه او ظلم تا خولۍ په کلمه باندې نه ګرځي. دا د مور و پلار حقونه باید ادا کړو. دا موږ مخکې یو درس کې ویلې، د هغې نه وروسته درس کې موږ د اولاد حقوقو ته اشاره وکړه چې دا مور و پلار چې په اولاد باندې حق لري، نو دا اولاد هم په مور و پلار باندې څه حقوق لري، ځکه دا اولاد د مور و پلار نه پیدا شوی دی، د هغوی د ژوند نتیجه او هغه دی. نو ځکه اولاد ته باید سړی توجه وکړي. د اولاد په حقوقو کې څه حقوق او څه مسؤلیتونه مور ته راجع کېږي او څه مسؤلیتونه پلار ته راجع کېږي. د مور مسؤلیت ابتدا کې شروع کېږي، ماشوم په خپله ګېډه کې ګرځول، بیا چې کله ولادت وشي د هغې ته شودې ورکول، التیا ورکول، د هغه پاکول، د هغه صفا کول، د هغه د غذا او د خوراک او د راحت او د آرام، دا ټول مسایل بیا د مور په غاړه دې پالنه بیا کوي تر 2 کلونو پورې التیا ورکوي. د هغې نه وروسته بیا هم ماشوم تربیت ته ضرورت لري. بیا وړوکی دی په خولانۍ ولاړ، نو کم از کم هغه ته د خوراک، څښاک، لباس، تربیت او د خبرو د ټولو شیانو ماحول باید مور برابره کړي. د پلار مسؤلیتونه دا دي چې ماشوم څنګه پیدا شي، په غوږ کې ورته اذان وکړي، بیا چې یو هفته پوره شي د بارې نوم کړي، سر یې کل کړي، عقیقه پرې وکړي، سنت یې کړي، د هغې نه وروسته لباس، خوراک، د زندګۍ شرایط دا ورته برابر کړي، او چې لږ داسې برابره کړي غوندې شي، خبرې ور یاد کړي او ښې خبرې، غوره خبرې، سلام واچوه، کلمه وایه، دا ورو ورو چې تر څو پورې چې د مکتب او د تدریس او تعلیم هغه شي، بیا د هغې نه وروسته به په مکتب کې، مدرسه کې او په تعلیمي دستګاهګانو کې هغه کول. بیا چې کله ورو ورو داسې اندازې ته ورسېږي چې هغه بالغ شي، د بلوغ نه بعد د خپل اولاد دپاره د واده انتظام، د هلک دپاره واده او د نجلۍ دپاره چې کوم یې اولاد یې دې دپاره انتظام کول په مناسب ځای کې، ښه ځای کې، د زړه سره په مشوره باندې البته دا مسله هغه کول دي. دا د اولاد حقوق شو په مور او پلار باندې. اوس د دې سره خوا کې څه مسایل نور هم دي چې دا باید مد نظر ونیسي، چې سړی باید هغه چې خپل اولاد ډېر زیات زړور تربیه نه کړي او بس هر شی ورغورځوه، او ډېر زیات بې زړه هم هغه نه کړي، ډېر زیات نازول هم تربیه نه کړي، ډېر بخیل هم ورباندې ونه کړي، بخل، ډېر تشدد ورسره ونه کړي، سختي هم ورسره ونه کړي، ډېر زیات بدګماني هم پرې ونه کړي، بلکې نورمال او معتدل حالت همیشه ورسره پکاري. نو یو خبره هم دا وکړله چې کله اولاد یو ځای ته ورسېدو، نو په خبره پوه شو، په کار پوه شو، تعلیم و تربیت په خوا کې لږ روزانه کارونه ورته سپارل پکار دي. دا داسې نه چې دا پلار ټول کارونه هم دا کوي، سودا هم ته راوړه، خبره هم ته کوه، مړي ته هم ته ځه، ژوندي ته هم ته ځه، بس جامې هم ته کوه، او دا هم نه، دا ورو ورو د خپلو اولادونو ته لږ روزانه کارونه سپارل پکار دي، یو ورو تر څو پورې چې د یو ځای ته رسېږي بالکل به د خپلو پښو باندې ودرېږي، بیا خپله پوه شي مړی څنګه کېږي، ژوندی څنګه پالل کېږي، سودا څنګه راوړل کېږي، تجارت څنګه کېږي، سبق څنګه ویل کېږي، د خلکو سره تعامل څنګه، میلمه چې راشي څه ورسره پکاري، چې تا هېڅ شی ورته نه سپارې، نو هغه بېچاره چې میلمه راشي په وازې خوله ورته نیولي، پته نه ورځي څه ورسره وکړه. یو مسله پېښه شي نو بیا به خوله به یې وازې نیولې، مور و پلار مړه کېږي، دا شیان راځي په دې ژوندی کې، بیا به څه کوي؟ نه، نو کله چې ماشوم د یو ځای شو چې کوم کار یې کولی شو، بهر له بچی لاړ شه، سودا راوړه، پلانکیا وکړه، پلانکیا، ورو داسې کارونه ورته سپارل. داسې وخت راځي چې په 20 کلنۍ کې بیا ته نه بده بلا جوړه شوي، ټول کارونه کولی شي. نو دا د اولاد په تربیه کې دا ضروري چې د ابتدا نه سړی ورته توجه وکړي، کارونه ورته وسپاري، لږ ورو کار وشي. بله خبره دا چې همیشه د خپل اولاد د اصلاح کوشش کول دي، چې کوم غلطي په اولاد کې چا ولې ده، په ډېره مینه او محبت ورته پکار دی، زویه دا کار مه کوه، ځکه دې تاوان دا دی، ګوره که دا کار دې وکړې دا به شي، ته چې څومره پوهېږې هماغه اندازه کې دا شي بدي ورته، دا سګرټ مه څه کوه، دا د خلکو سره کنځلې مه کوه، د خلکو کور ته تیږې مه ور اچوه، خلک په تیږو مه وهله، خلکو سره وني مه کوه، بلکې ښه نیک اداب سلام ده، دا خبرې دي چې ورو په وړاندې باید سړی لاړ شي دې وکړي. بله خبره پکې دا اولادونو په منځ کې چې
جلی او هلک په منځ کې تفاوت نه پکار چې اوس دا یو ته ډېره توجه کې او دا بل د بیخي پرېښوي. نه، اولادونه ټول اولادونه دي او هر یو په مور پلار باندې حق لري. هلک خپل حقوق دي او جلی خپل حقوق دي. هر یو ته توجه پکار ده چې بالکل او بل که زامن دي سړي دوه درې او لورګانې دوه درې داسې نه چې یو زوی ته یو لور ته بل نه، بالکل د ټولو ترمنځ مساوات ساتل. که جامې ورته راوړي ټول ته یو شان جامې، که د لوبو سامان راوړي ټولو ته د لوبو سامان د ضرورت په اساس باندې دا چې چا څونه مناسب وي. البته چا ته به د لوبو سامان ضرورت هغه ته سامان راوړل، چا ته بل شی راوړل، چا ته بل شی. دغسې د هر چا خپل هغه یو سړی په مکتب کې هغه کم از کم تګ و راتګ ته دریشۍ ته او کتابونو ته به ضدبلې نه لري. دا شیان چې څه ضرورت وي د ضرورت په اندازه باندې د هغوی مشکلات حلول او ټولو سره یو شان ته رعایت کول. بل دا ده چې د اولاد نفسیات سایکالوژیکي حالات، رواني حالات چې موږ تاسو ورته وایو، روحي حالات، دا معلومول پکار دي. زما زوی څه شی خوښوي، څه شی نه خوښوي، د دې سره مینه ده، د دې سره مینه نشته، د دې نه کرکه کوي، د دې نه کرکه نه کوي. په دې اجتماع کې څه قسم خلک خوښېږي، څه قسم خلک نه خوښېږي. دا داسې شیان دي چې دا د روانشناسۍ او روحیاتو پورې مربوط شیان دي چې باید دا باندې نظر بالکل سړی ونیولی شي چې دا ټول هغه وکړي. دا بیا وروسته بیا ډېر زیات تاوان لري چې د مور پلار په د اولاد په نفسیاتو باندې پوه نه شي، بیا مشکلات پیدا کوي. په دې خاطر باندې د اولاد نفسیاتو ته باقاعده توجه پکار ده چې سړی مور پلار اولاد ته توجه وکړي باقاعده چې کوم شیان په کار نه دي هغه ونه شي. که په د اولاد په نفسیاتو باندې سړی پوه نه شي او دغه د اندروني حالات یې ورته معلوم نه شي، نو بیا د اولاد په هغه کې په رهنمایي کې بیا سړی د مشکلاتو سره مخامخ کېږي. د چا کوم شی خوښېږي، کوم شی نه خوښېږي، کوم شی سره توجه شته، کوم سره نور شته، دا په تعلیم او تربیه کې د باقاعده رول لري. نو دا پېژندل پکار دي. بل دا ده چې په ماشومتوب کې یو مسله ډېره مهمه دا ده چې د خپل اولاد داسې ځایونو ته، داسې مجلسونو ته، داسې مکتبونو ته، داسې ځایونو ته پرېښول نه دي پکار چې هلته بد اخلاقي، هلته غیر انساني شیان وي، هلته داسې شیان چې آینده کې د اولادو سره عقیده او اعمال او هر څه خراب شي. نو کوشش دا پکار دی چې داسې ځای انتخاب کړي چې هم د اولاد خیر پکې، هم د مور و پلار خیر پکې، هم د اجتماع خیر پکې. د ډېر شیانو ډېر هغه د بله خبره دا ده چې د اولاد په د واده په انتخاب کې چې کله هلک ته سړی کوم واده کوي، دا واده کې ښه توجه وکړي، ښه سنجش وکړي، د داسې کورنۍ نه داسې څوک انتخاب کړي چې ښه خلک وي، سنګین خلک وي، هغه خلک وي. او دا کومه جلۍ چې ورته انتخابوي دا جلۍ هم ښه په دې ټولو شیانو باندې سړی ښه غور وکړي، فکر وکړي، پوښتنه لیدل مدل دا ټول شیان وشي، هغه انتخاب کړي. دغسې د خپله لور چې ورکوي څوک بل چا ته، د بل چا سره د هغه هلک په انتخاب کې، کورنۍ انتخاب کې، دا ټول شیان باندې نظر ونیسي. آینده کې بیا سړي ته ډېر مشکلات پېښېږي. سړی داسې یو چا ته ورکړي چې بیا په منځ کې بیا سره خرابي پېښه شي، بیا آینده کې جلۍ غریب هم تباه شي او بیا هم ورسره خفګان شي. دې ته توجه اول نه پکار ده چې دا یادول پکار دي. بله خبره دا ده چې دا کور کې ماشوم خپل اولاد په ښه نوم یادول پکار دي. په خپل اولادونو باندې داسې نوم مه ږدئ چې هغه آینده د ده دپاره د شرم او د هغه باعث وي، د بېعزتۍ باعث وي. دا ښه دروند سنګین نوم ورته واخله. که د محبت د یو نوم ورته اخلي، خو خراب نوم باقاعده نه مسما کړه چې دته لکه یو سړی ورته چې کوټیا او خر او پلانکیا او خنزیر او دا شیان آینده کې ښه ځکه نه وي چې دا خو نور اجتماع چې ته ورته یو شی وایي، بیرون هلکان هم داسې ورته دا نوم بیرته مشهور شي. بالاخره د دې شهرت په نتیجه کې دا بیچاره همیشه ځورېږي، همیشه بیا هغه کېږي ورسره. نو ځکه د دې نه توجه پکار ده چې خپل نوم باید هغه ونه شي. او بل دا ده چې اولاد ته زیاته اجازه نه ورکول چې بیرون وخت تېر کړي. یعنی بیرون وځه او بس په کوڅو کې او په هغه کې او سینماګانو کې او په دوکانونو کې او د خلکو سره مشران او کشران معلوم نه چا سره ګرځي، چا سره کیني. د لږ توجه پکار ده چې ماشوم سړی زیات وخت په کور کې، زیات وخت په کور کې، بیرون خو مکتب ته به ځي، طبیعي خبره ده، کله دوکان ته، کله ساعتېرۍ ته، کله سپورت ته، دا شیان پکې شته. خو زیات بیرون پرېښول نه دي پکار، ځکه په دې بیروني محیط کې رقم خلک شته، سوء استفادې والا خلک شته. کېدای شي د اولاد نه بیا داسې یو شی درته جوړ کړي چې ځان ته به مصیبت وي او تا ته به مصیبت وي او اجتماع ته به مصیبت وي. او اکثر هم داسې شوي چې داسې خلک چې د خلکو تربیې ته توجه نه ده شوې، هغه خلک د ټول اجتماع دپاره درد سر شي. بیا یو مصیبت دی چې هېڅوک هم په حل باندې نه پوهېږي. نو اول دا توجه پکار چې خپل اولاد زیات ځان سره ساتل پکار چې هلته د خپل هغه لاندې سړی وساتي. بل دا دی چې خپل اولاد په بدو اخلاقو نه تربیه کول. کنځل وکړه دا ورته نه دي پکار، بلکې سلام اچول پکار دي. چا بد رد وایي، چا داسې وکړه، پلانکی د دښمن دی، پلانکی ووهه، پلانکی وټکوه، ورشه کور ته اور ور واچوه، دا وکړه. دا داسې یو خبرې دي چې آینده کې د ده دپاره هم تاوان دی، د ځان دپاره هم تاوان دی، د اجتماع دپاره هم تاوان دی. نه اول نه داسې تربیت کړه چې
هر چاته به ډېر مینه او محبت سره وګوري، د خلکو سره مینه پیدا شي، د خلکو ورسره مینه پیدا شي، دا یو نمونه وګڼي چې دا د پلانکي اولاد څومره خلک دي. موږ تاسو ته ګورو چې ته کله یو ښه هلک خو ماشوم سړی وګوري دا د چا زوی دی، سړي په هغه پلار ته دوه مور پلار ته دوه غواړي د کورنۍ ته، او چې چېرته داسې ماشوم سړی وګوري چې هغه ډېر وراني، نو چې د چا زوی دا د پلانکي زوی خدای دې د تباه کړي، داسې زوی او داسې هغه بېچاره پلار به هغه د ماشوم په وجه باندې بد اخلاقۍ په وجه مور او پلار هم سره بدنام شي. نو دا خو لږ توجه پکار دی مسئلې ته چې داسې نه چې د اولاد په وجه باندې تم بس غرق شي او تباه شي او بدنام شي او د خلکو په منځ کې مشکلات درته وي. ځکه دې مسئلې ته اول نه توجه پکار دی. بل دا ده چې خپل کور ته ګوره دا مسله چې بد اخلاقۍ شیان او وسایل راوړل نه وي پکار دلته. داسې خبرې کول چې هغه د بد اخلاقۍ خبرې دا کور کې نه دي پکار، داسې فلمونه راوړل چې هغه د بد اخلاقۍ نتیجه ورکوي، داسې خاص شیان راوړل وسایل راوړل چې هغه د بد اخلاقۍ ته لمن وهي، دا شیان اول نه وي پکار. که دلته دا شی راوستو نو خامخا به دا کار کېږي، دا به خامخا کېږي چې داسې فلمونه دې راوړي چې سخت فلمونه وي، بد اخلاقه فلمونه وي، غلط فلمونه وي، بد جنګونه او دعوې او دنګلې او دا پکې. نو طبیعي خبره دا ده چې ماشوم خامخې ته ګوري بیا همغسې کوي چې هغه کوم طرف څوک وهلی دی هم څوک وهي، لغتې وهي، پلانکې کوي، دا خو تربیت اخلي. نو ځکه دې مسایلو ته توجه پکار چې دا شیان رانه ولرل شي. په قول او عمل کې تضاد نه وي پکار. چې کوم مور پلار اولاد لري بیا چې څه خبره کوي خبره په عمل کې هماسې وکړي. که داسې وکړه چې خبره یې ووه او عمل یې بل نو ماشوم ته هغه اخلي چې راشه دا پلار مې دا کار کوي تم دا کار کوه. اوس د خلکو سره دروغ، د خلکو سره دوکه، د خلکو سره چل، د خلکو غولول او د وظیفه وګرځي. نو دغه کې لږ توجه د اولاد ته پکار ده چې سړی خپله د دې شیانو نه چې وساتي ودا دي. بل دا ده چې د مور او پلار ترمنځ اختلاف، کنځلې کول، یو بل ته رد ویل، یو بل سپکول، او ښځه خاوند ته کنځلې کول، خاوند ښځې ته کنځلې کولو سره وهل ټکول او دا تا د لاسه داسې وغږوې، تا د لاسه داسې وشو، ته داسې او ته داسې پلانکي بچی او د پلانکي لوري او پلانکۍ دا خبرې دا خپله په سایکالوژي لحاظ باندې په ماشومانو بد اثر کوي او همدا کاپي کوي، بیا همدغه شی په خپل ژوند کې بیا داسې عملي کوي. بیا به د دې ماشوم نه داسې یو شی جوړ شوی چې آینده کې به نه ښځه، نه مور، نه پلار، نه بل هېڅوک هم ترې راغلی. نو دې ته خاصه توجه پکاري چې قول او عمل هم د سړي تقریبا سره بیخي نږدې او د خپل د ماشومانو په وخت کې ښځه او خاوند باید جنګ ونه کړي، دعوې ونه کړي، یو بل سپک نه کړي، یو بل په بدنامۍ یاد نه کړي. ځکه چې کله دوه کسان د چا په مخ کې داسې وکړي د دې ماشومانو په ذهن کې هم هغه سپکېږي، هغه ته همغسې بیا مور ته بیا کنځلې کوي، بیا مور ته هم بدره. بیا دا پلار چې خپل ښځې ته مور د هلکانو مور ته ورته وایي، ماشومانو مور ته چې ته داسې او ته داسې دا خو دوی باندې هم اثر کوي. دی هم ورته وایي چې والله د ما مور لکه چې همداسې ده، لکه چې همداسې بدنامه ده، همداسې بده ده، همداسې ده. یا تا مور د پلار ته د دو خلکو پلار ته خبرې وکړي چې ورته وایي چې داسې او داسې او داسې. دا طبیعي خبره ده، دا ماشومان خو دا کاپي کوي، دا ګوري. نو بیا به هغه پلار د دوی په ذهن کې سپک شي. نو د مور پلار اختلاف او بې قولي بې عملي د دې باعث کړي چې ماشومانو په ذهن کې د خلک بدنام شي. بیا به د مور پلار خیال نه ساتي، د هغوی خدمت به نه کوي. ځکه یو سړی چې بدنام یو سړی چې بد یو سړی چې بدکار او بدفعل او بس هغه بیا ماشوم څه قدر عزت کولی شي. نو دې نه زیات ځان ساتل پکار دي چې هغه نه شي. او په کور کې د ټلیفون غلط استعمال دا یو شخصي مسله ده. زه په دې کې تجربه لرم چې خپل اولاد ته چې دا کوم یو ځای ته رسېدلي چې د ټلیفون استعمال کوي دا لږ توجه پکار ده. خصوصا د خویندو هغه ته ډېره مسله مهمه ده. په دې کې ما ته تجربه شته، ما ډېر داسې خویندې لیدلي چې زموږ شاګردانې تېر شوي دي په پوهنتون او په هغه کې هغوی چې کله هم ټلیفون غلط استعمال کړی دی، غلط استعمال په نتیجه کې هغوی د سختو مشکلاتو سره او د تکلیفونو سره مخامخ کړي. هغه خو ځوانۍ کې په داسې عمر کې چې هغوی په دې شیانو نه پوهېږي، دا تجربه نه لري چې دا خلک چا سره په ټلیفون کې خبرې کوي، څه ورته وایي څه ورته نه وایي. او بل دا دی چې دې په نتیجه کې بدنامي منځته راځي. دې په نتیجه کې که داسې ما یو شاګرد هغه ښځې دغسې یو کار چا سره په ټلیفون خبرې کړې او د اورېدلې وې، نتیجه دا شوه چې بیخي سره خبره خرابه شوه. نو کله کله داسې دې ته توجه پکاري چې د خپل اولاد لږ داسې دې ته متوجه شي چې ګورئ تاسو چې چا سره هم که ټلیفون کوئ. اول خو ضرور نه دی چې هر چا سره د ټلیفون اولادونو سره وي، خو که بیا ضرورت وي نو بیا د ضرورت په اندازه هغې ته اجازه ورکول، استعمالول هغه ونه کړل. بې ځایه د خلکو سره خبرې او ټوکې، خندا او مسخرې او تات او هغه په دې اجتماع کې خو رقم خلک شته، د خلکو نه سوء استفاده کوي. بیا داسې هم تاسو به اورېدلي چې
خلک په دې باره کې بیا ویډیوګانې جوړوي، بیا دا کاپي کوي، بیا خلکو ته میسج کوي، بیا بلیک میل چې موږ او تاسو د خلک ورته وایي هغه بې ځایه بیا د هغې نه استفاده کوي. داسې خبره دې کړې وله دا خلکو ته یې فشا کړم او دا وکړه. دا خپله تجربه ده. موږ پر اوسه کال همداسې موږ سره یو شاګرد او د شاګرد یې دغسې یو څه شیان یې هغه کړي وو، بیا هغه ټلیفون ته نه ورک شو. نو هغه بیچاره ډېره زیاته پریشانه وه، خفه وه چې ما په ټلیفون کې خپله داسې ویډیوګانې شته دی، دا که ما پسې فشا کړي دا به څه کړي. بیچاره بالکل ذهن کار نه کوه. نو دې شیانو ته لږ توجه پکار وي چې دا مسله کول. بل دا دی چې دا خپل اولاد د خلکو په مخ کې نه سپکول، د پلانکي بچی او د پلانکي او پلانکي نه، بلکې خپل اولاد دی، دا د الله پاک نعمت دی، رحمت دی. دې ته توجه پکار ده، سپکول نه دی پکار. ځکه هر سړی شخصیت لري، هر سړی عزت لري، عزت نفس دی ته ویل کېږي. دا عزت نفس که کله پایمال شو ګوره بیا بل څه ګوره. ته چې یو د خپل همصنفیانو یا د خپلو ملګرو په مخ کې خپل اولاد ته سپک ووایې، بې عزته بې شرف پلانکی او پلانکی، نو دا خو دا څونه کسان چې ناست خو دا خو بې عزته شو، دی خو عزت نفس یې پایمال شو. عزت نفس د انسان یو شی دی چې انسان په دې باندې ژوندی دی، خپل ځان ساتي. نو چې تا د عزت نفس د خلکو پایمال کې عزت دې کوې، بې عزت دې کوې، خبرې د بدې ورته وکړې، خو دا ټولو په مخ کې هغه سړی بېچاره بې عزته شو. هغه په سایکالوژي لحاظ باندې یو قسم د هغه احساس کوي، د کمترۍ احساس دی. ته سایکالوژي کې وایي چې سړی ځان فکر کوي چې زه به څه شی بیا نو دی بیا نور کارونو ته بیا لاس اچوي، بیا د خلکو په زیان، د خلکو په تکلیفونو په دې باندې هغه کېږي. نو ځکه دا شیان نه زیات ساتل پکار دي چې خپل اولاد د بل چا په مخ کې، د ښځو په مخ کې، نارینهو په مخ کې، خپلوانو په مخ کې، همصنفیانو په مخ کې هر څه چې که هر څه خبرې خپلې ورته وکړه. بس راوړې غواړه کېنه ځان ته دروازه پسې بنده کړه او دلته خبرې ورته وکړه وهل ټکول هر شی چې خو دلته وکړه، بیرون مه کوه، ځکه دا ډېر بد اثر لري. نو که هر څه غلطي هر څه هغه تېره شوي، یوازې په یوازې هغه کېنول پکار دي، هغه ته نصیحت کول پکار دي، د خلکو په مخ کې نه. که مور او پلار دواړه دا کار وکړي دا ښه دی چې په شریک اولاد کې یو خبرې ورته وکړي په نرمه طریقه باندې هغه پوه کړي. بار 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 دا یو ورځ خبره نه ده تربیت او د هغه، بلکې تکراري خبره ده چې دې ته هغه وکړي. بله خبره دا ده چې د کتابونو د سبق مطالعه فرضاً هغه کتابونه چې مفید دي، البته ګټور کتابونه دي، د هغه ورته راوړي، کله کله ورته مجله، کله ورته اخبار، کله یو کتاب راوړي چې ښې قصې پکې هغه ورو ورو تشویق کول یې پکار دي مطالعې ته، چې د علم سره د مطالعې او د شیانو سره د کتاب سره هغه پیدا شي. کله کله داسې په مسجد کې کوم هغه خبره وي هغې ته ځان سره بیول پکار، هلته کېناستل پکار دي، هغه ورته وروسته تشریح کول پکار دي. بیا ځینې قصې چې پخوانیو کې موږ او تاسو په دې تاریخ کې ښکلې ښکلې قصې شته، هغه ورته ووایي چې ګوره دا قصه د پلانکي پلانکي پلانکي. داسې خلکو چې په دې دنیا کې ښه نوم لري، ښه تاریخ لري، ښه هغه لري، د هغې قصې ورته ورکول پکار دي چې هغې ولولي. په دې توجه باندې ورو 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 انسان د مطالعې سره شوق پیدا کېږي، ذوق پيدا کېږي، بالاخره د نه داسې یو سړی جوړېږي بیا همیشه د کتاب سره تعلق وي. او کتاب داسې یو شی دی چې د علم ذخیره او منبع همدا ده چې موږ تاسو دې سره باقاعده په لاس راوړلی شو. دا هغه خبرې وې چې د اولاد په باره کې باید مراعات شي، او که دا خبرې مراعات نه شي نو دې معنا به دا شي چې د اولاد به د سړي د لاس نه بیا وځي، بیا هغه کوم نعمت او رحمت چې الله پاک تا ته درکړی و دا بیا د الله په غضب شي، بیا به شي. موږ تاسو په اجتماع کې ګورو ډېر خلک داسې دي چې اولاد لري خو د اولاد نه په تنګ دي، او حتی خلک کله کله داسې ما اورېدلي چې وایي چې دې په ځای ماته سپی راکړی وی، خرې راکړی وی، ځناور یې راکړی، هغه به بهتر وی نه دی د اولاد. دا اصلي وجه دا ده چې د موږ او تاسو ابتدا کې دا توجه نه ده کړې په دې خبرو ځان نه دی خپله نه پوهېږم بل چا د بچې ورته وایي، ته چې خپله په الف نه پوهېږل ماشوم اولاد ته به څه ورکړي. نو ځکه دې خبرو باندې ځان پوهول پکار دي. موږ دا موضوع همدې په خاطر انتخاب کړی ده چې په دې باندې موږ دا کوم اورېدونکي چې دا واوري او بیا هغې باندې لږ غور وکړي، فکر وکړي، یاد یې کړي، بیا وروسته د خلکو باندې ورو ورو د اولاد په تربیه کې دا مد نظر ونیسي. که موږ او تاسو دا هغه کومې خبرې چې ما وکړې، که دا خبرې موږ او تاسو په دې خپله کورنۍ کې، په دې خپله خاندان کې، په دې خپل فامیل کې، په دې خپل هغه کې عملي کړو، یقینا زما خو بالکل یقین دی چې بیا مشکل نه پیدا کېږي. ځکه ټول مسایل چې کوم یو ضروري دي هغه ټول دلته بیان شو چې دغه شیان باید موږ او تاسو دا شیان مد نظر ونیسو. نو دا درې درسونه چې د مور او پلار د حقوقو په باره کې و، بیا د اولاد د حقوقو په باره کې، بیا د اولاد د تربیت په باره کې و، دا ډېر ضروري دي. دې ته باید موږ او تاسو مکمله توجه وکړو او دا باید په عمل کې چې کوم یو شیان دی هغه باید پیدا کړو. د دې نه وروسته موږ او تاسو راځو دې ته چې د خپله مور او پلار په اولاد حقوق لري، دا هم بیان کړو. بیا اولاد په مور او پلار حقوق لري، دا هم بیان کړو. اوس راځو دې ته چې موږ او تاسو په اجتماع کې صرف همدا دوه نه یو چې مور او پلار دی او اولاد دی، بلکې د موږ سره خوا کې نور خلک هم شته،
خپل خپلوان لرو، خور لرو، ورور لرو، کاکا لرو، ماما لرو، خاله لرو، عمه لرو، عمه زامن، خاله زامن، تره زامن، ترور زامن. او د لویه کیسه ده چې په دې اجتماع کې سړی ګوري څومره خپلوان په زرګونو خپلوان شي، بیا وروسته پسې ګاونډیان شي، همسایهګان شي، لکونو ته خبره ورسېږي. نو دا هر یو خپل انداز کې خپل چوکاټ کې موږ او تاسو ته حقوق لرو. اوله خبره دا ده چې دا د مور و پلار نه چې وځي ورسره ځو د اجتماع کې په ټولنه کې موږ او تاسو یو په بل حق لرو. خور په ورور حق لري، ورور په خور باندې حق لري، مشر په کشر لري، کاکا په وراره لري، وراره په کاکا لري، دغسې ګاونډی په دې ګاونډي لري، دی په هغې لري. دغسې د مسجد امام، مشر سړی، پلار او استاذ او رئیس او مامور او مدیر او پلانکی تر وزیر او تر صدر اعظم او تر رئیس جمهور پورې هغې صاحب چې پاس نه راونسه لاندې چې راونسې پاس ته، دا ټول یو په بل حقوق، واجبات او مسؤلیتونه یو په مقابل کې موږ او تاسو لرو. موږ او تاسو کوم چارواکي ځان ته انتخاب کړي دي دې باندې موږ حق لرو، هغه په موږ حق لري. دو طرفه حقوق دي موږ او تاسو سره. نو ځکه د بیانول پکار دي چې سړی په دې پوه شي چې په دې اجتماع کې موږ په چا څه حق لرو، خلک په موږ باندې څه حق لري. اوله خبره دا ده چې چا چې خپل ورسره ظلم کړی و یا یې بېعزتي کړی و یا په بله معامله کې ورسره حق وي، نو مخکې له دې نه چې رسول الله وسلم ګوره یو حدیث شریف دی، رسول الله وسلم فرمایي چې ګوره ای خلکو مخکې د دې نه چې تاسو داسې ورځې ته داسې ځای ته لاړ شئ چې هلته نه پیسې، نه درهمي، نه دیناري، نه لوټي، نه ډالري، نه افغانۍ، نه په اصطلاح سره بل شی تاسو سره، او هلته ستاسو په خلکو ظلم کړی، په خلکو د خلکو بېعزتي هم کړی، د خلکو بېادبي هم کړی، د خلکو حقوق هم پایمال کړي، د خلکو حقوق هم خوړلي، د هغې نه مخکې چې تاسو ازیا ته لاړ شئ دلته دا شی تصفیه کړئ. نو هلته خو به هېڅ شی هم نشته چې تاسو ورشئ، نو بیا به دا صالح اعمال دن اخیستل کېږي او د هغه بد عمل به په تا باندې هغه کېږي. یو حدیث شریف راځي، رسول الله وسلم یو ځل د صحابه کرام نه پوښتنه وکړه چې تاسو مفلس سړی چاته وایي، څوک مفلس دی ستاسو په نظر باندې؟ صحابه کرامو ته چې یا رسول الله هغه څوک چې په جب کې پیسې نه موږ مفلس هغه ته وایو، چې نه مفلس دا نه دی. څوک د مفلس هغه څوک دی چې په دنیا کې ډېر لمونځونه یې کړي، روژې یې نیولي، زکاتونه یې ورکړي، خیراتونه یې ورکړي، حجونه یې کړي، عمرې یې کړي، تلاوتونه، ذکر او اذکار ډېر زیات یې کړي بیخي، خو د دې په خوا کې د چا وینې یې تویې کړي، چا یې بېعزته کړی، چا نه یې رشوت اخیستی، چولې وهلی، ټوکې ته کولی، چا حیا او ناموس ته عزت ساتې کنځلې کړي، بس دا مصیبتونه یې هم کړي او دا نیک عمل یې هم کړي، او د قیامت ورځې ته راشي نو ده خو به ځان سره ډېره ذخیره راوړي. خو چې کله هلته میدان د حساب ته راشي نو خلک به عریضې په وکړي، څوک ورته زه بېعزته کړی یم، څوک یې زه وهلی یم، څوک یې زما وینې تویې کړې، زما عزت و ناموس دی بد کتلي، چا دا کړي دا څه کړي. نو الله پاک ټول خلک دلته حاضر کړي چې دا کوم کسان یې دې سره دعوه لري او د باندې هغه لري ثبوت سره. نو بس چې کله دا خبره شي نو ورته وایي صحیح ده، چاته به لمونځونه ورکړي، چاته به روژې ورکړي، چاته به زکاتونه ورکړي، چاته به صدقات ورکړي، چاته به تلاوتونه ورکړي، چاته به چې دا څه حسنات او نیکۍ به د دنیا کې کړي دا به ټولې خلکو ته وویشي. ټول خلک به یو به شی اخلي او ځي به شی به اخلي او سی به چا به اخلي. خو داسې وخت به راشي چې دې سړي سره به حسنات ختم شي، نیکۍ به ختم شي، ټولې به خلک طرفه حقوق یې په دې هغه کې تروي شي، نو دا سړی به لوڅ پاتې شي، حسنات به ختم شي او خلک بلا موجود دي چې دعوا ورسره چې ما دا کار کړی. نو الله پاک عز وجل به ورته وایي چې ګورئ دې سړي سره خو حسنات ختم شو، پیسې هم نشته، ډالر هم نشته، افغانۍ هم نشته او کلدار هم نشته، هېڅ شی نشته، اوس به څه کېږي؟ نو ستاسو بدي به راواخلم په دې سړي بیا واچوم، تاسو به د بدۍ نه خلاص شئ. نو غټه خبرې به هغه وخت چې بدۍ نه سړی خلاص شي، نو د دغه خلکو دا د حقدارانو بدۍ به راواخلي په دې سړي بیا ور واچوي، دا بدي در واخله ډز بدۍ ور غورځوه، دا واخله په دې ور واچوه، د خلکو بدیانې ور خلکو ته ورځئ تاسو د بدۍ نه خلاص شئ، تاسو معاف. دې سړي باندې به دا د ټولو خلکو بدۍ واچوي، بیا به فرښتو ته امر وکړي چې اوس نو کش کوئ جهنم ته وغورځوئ. نو ځکه دې مسلې ته توجه پکار ده چې دغه حقوق او دغه مسؤلیتونه چې کوم یو دي دا به موږ باندې آینده کې ډېره غټه خطرناکه اندازه لري. نو موږ ویل چې د اولاد حق ته، د مور و پلار حق ته، د خلکو د عامو خلکو حق ته توجه ډېره زیاته پکار ده. مسله ډېره مهمه مسله ده. عبادت د الله پاک حق دی، الله پاک کله خپل حق معاف کوي، تېرېږي ترې، خو د انسان حق الله پاک نه معافوي. ویسې دا دلاسه کړه که ده درته بخشش پکې صحیح ده که نه ده. نو په دې مسله کې ډېر زیاته توجه موږ او تاسو د اورېدونکو نه غواړم چې دې مسلې ته ډېره توجه وکړي. الله پاک دې ما ته نورو ته ټولو ته دا توفیق ورکړي چې په دې مسایلو ځان پوه کړو او دا په عمل کې پیاده کړو او عملي کړو چې الله پاک موږ د دنیا او د آخرت هغه به نصیب کړي او په آخرت کې سرخوره یو د چارې هغه لاندې رانه شو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.